ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ په افغانیه کلي کې د یوې ښوونځي ودانۍ د جوړولو چارې د دې ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست لخوا او د یونیسیار په مالي مرسته پیل سو. له بلې خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکو د اسلامي امارت له دې اقدام څخه د ستاینې ترڅنګ د دې ښوونځي جوړول د ماشومانو د زده کړې په برخه کې اغېزمن وبلل. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس د ښوونځي د بنسټ ډبرې ایښودلو په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت د مدرسو د جوړولو سربیره د ښوونځیو جوړولو ته هم ځانګړې پاملرنه لري او ډاډ یې څرګند کړ چې د بلخ ولایت مقام مشرتابه هوډ لري چې د دې ولایت د اوسیدونکو د ټولنیزو اسانتیاو لپاره نورې داسې پروژې هم پلي کوي. انشالله ما اطمینان میتیم که امارات اسلامی چقدر که در مدرسه ها توجه میکنه و همقدر در مکتب هم توجه داره و در تمام مردم ملت افغانستان خصوصا در ولایت ولغ و بالخصوص در ولسوالی نهرشاهی قریه افغانیه این بسیار یک کلان افتخار مردم است که اینجا مکتب جور میشه. مبارک به همه اهل قریه میگم الحمدلله. اینجا ما اطمینان داده میتونیم این به تکمیل میرسه. انشالله انجینر صاحب است اینجا. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي اسدالله وفا وایي چې په دې وروستیو کې ډېری کډوال افغاني ښارګوټي ته کډه شوي دي او له همدې امله په دې سیمه کې د یوې نوي ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه تر څو د کډوالو ماشومانو لپاره تعلیمي چاپیریال برابر سي. زموږ سره په شارک افغاني کې تعداد مهاجرینو هم دلته ډیر ده. د مهاجرینو لپاره موږ کوشش دلته وکړو چې د مکتب زمینه ورته برابره کړو. همدا رقم کوشش کوو په نور بخشو کې هم په ټولو مؤسساتو انجاګانو باندې دا غږ د د مهاجرینو تعداد چې په کوم ځایو کې ډېرې دي زموږ سره مرسته او همکاري وکړي او د دې به موږ تاسو شاهدان یو. کله نن سیمه افتتاح وکړله داسې ورځ به موږ ته شاهدان یو چې د دې بلخیر اختتام به هم راځي. په ورته وخت کې محمد خان او عبدالله له ځایي اوسېدونکو څخه د یاد ښوونځي د ودانۍ د جوړولو څخه هرکلی وکړ او دا یې د دې سیمې د زده کوونکو د تعلیمي ستونزو د حل لپاره یو مهم ګام وباله. ما ده خیلی مشکلات بدیم. یه تو مشکلات بدیم که اما مکتب که تو میبینی کلی شرمندگی بود چپا بود خیلی علوزالی کردیم. خداوند اما اینا را خیر بیته که مکاری ما مردم پیش رفته. این امروز ابتدای ما کردیم این انشالله. این ولی الحمدلله میبینیم که تعمیر این چه شروع شده. تعدادش به امید خدا از طرف یونیسیار به سر برسه. مشکلات ما 100% انشالله حل میشه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ورځني توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه زرګونه کډوالې کورنۍ افغانستان ته دننه کیږي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکي هڅه کوي چې د راستنه شوو کورنیو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کمپونه، استوګنځایونه او تعلیمي مرکزونه برابروي چې دا ډول اقدامونه کولی شي د کډوالو ډیری ننګونې حل کړي. د بلخ ولایت والي الحاج مولا محمد یوسف وفا د ځانګړې لارښوونې پر بنسټ د اماراتي په ادارو کې د فرمانونو د پلي کولو او د کارمندانو د منظم حاضرۍ د څارنې د پروسې په دوام کې د بلخ ولایت د ارزونې کمیسیون د حیرتان ښارګوټي د افسوتر ریاست څخه لیدنه وکړه. یاد کمیسیون د بلخ ولایت د کارمندانو چارو رئیس مولوي سلطان محمد سعید په مشرۍ او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کار او ټولنیزو چارو او استخباراتو ریاستونو او د دې ولایت د فرمانونو د څارنې ریاست د استازو په شتون کې د افسوتر ریاست د بېلابېلو ادارو او اجرایوي فعالیتونو څخه څارنه وکړه. د یادې څارنې په جریان کې مولوي سلطان محمد سعید د اسلامي امارت د مشرتابه فرامین او لارښوونې باید په جدي توګه پلي سي او له کارمندانو وغوښتل چې د خلکو په خدمت کې اوسي او په اخلاص او جدي توګه کار وکړي. په ورته وخت کې د کمیسیون نور غړو د افسوتر ریاست د اداري چارو وضعیت په اړه جامع نظرونه څرګند کړل او کارمندانو ته یې اړینې لارښوونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هر کارمند باید په ټاکلي وخت کې خپل حاضرۍ لاسلیک کړي او که رخصتي ته اړتیا ولري نو رسمي لیک وسپاري. دوی د افسوتر څانګې د کارمندانو د هڅو څخه هم ستاینه وکړه او خلکو ته یې د دوامداره غوره خدماتو غوښتنه وکړه. په پای کې د افسوتر ریاست چارواکو د کمیسیون د څارنې او همکارۍ څخه رضایت څرګند کړ او ژمنې وکړې چې د اسلامي امارت د مشرتابه د امرونو په پلي کولو او خلکو ته د اغیزمنو خدماتو په وړاندې کولو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د بلخ ولایت د کرنې چارواکي د تیر کال په پرتله د زردالو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. له بلې خوا د بلخ ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې سږکال د دوی کرنیز محصولات په ځانګړې توګه زردالو د تیر کال په پرتله ښه دی او دوی له چارواکو څخه غواړي چې د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې ورسره همکاري وکړي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د ترویج مدیر حسین اعظمي وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال د زردالو حاصلات زیات شوي دي چې دا د زردالو د حاصلاتو زیاتوالی پر وخت باران او مناسب هوا له امله بولي. تقریبا ما در حدود 2 ماه تا 2.5 ماه زردالو داریم که به رفع حاصل برسن. اکثرا این حاصلات نسبت به سال گذشته نظر به شرایط اقلیمی، نظر به راپوری کارمندای ترویج سطح ولسوالیا فیصدی 5% اضافه تر راپور داده شده. له بلې خوا د بلخ ولایت یو بڼوال تمیم خان وایي چې سږکال د دوی کرنیز محصولات په ځانګړې توګه زردالو د تیر کال په پرتله ښه دي او له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو حاصلاتو په وده کې همکاري وکړي. سال محصولات ما شکر خداست دیگه خوب است نسبت به سال قبل. حکومت همین خواهان داریم از وزارت که باید در این چیزا توجه داشته باشن. ورته مهال د بلخ ولایت د کرنې د ترویج مدیر حسین اعظمي همدارنګه وایي چې سږکال د دې ولایت کرنیز محصولات ښه دي نو له دې کبله دوی او د هیواد د کرنې چارواکي هوډمن دي چې بزګرانو ته د کرنیزو محصولاتو د پلورلو لپاره بازار برابر کړي. ریاست زراعت ولایت بلخ چون حاصلات نظر به راپورها خوب است، ما ریاست زراعت ولایت بلخ وزارت زراعت کوشش میکنه تا زمینه مارکت فروشی محصولات زراعتی را برای دیاقان فراهم بسازه. په بلخ ولایت کې د ولسوالیو د چارواکو د څرګندونو پر بنسټ د احدادي، چمتال، بلخ او دولت آباد د هغو ولسوالیو څخه دي چې د زردالو لوړ حاصلات لري. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا ملا پامان او تاسو ته ښه وخت. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.